والأرض وما بينهما باطلة ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار صدق الله العظيم. پدی آیتون کریموں کے اللہ جل شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نظمک او د اسمان متعلق سے ذکر کی او بیا اور پسی اللہ جل شانہ د مسلمانان او د کافرانو یو مثال هم بیانای. الله وی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. الله وی د ازمکه او اسمانونه دا سچ ما پیدا کړی دی. الله وی دا ما ابس نه دی پیدا کړی. الله وی د ازمکه ما ابس نه دی پیدا کړی. الله وی دا اسمان ما ابس نه دی پیدا کړی، په ظلم نه دی پیدا کړی. الله وی او وی کافران مشرکان چې دا کوم ګمان ساتي د ازمکه او د اسمان متعلق، نوی د دې دا ګمانونه دا ابس دی، دا په ظلم دی. او الله وی دا ازمکه د اسمان الله وی دا ما په خپل قدرت سره پیدا کړی. پشپږ ورځو کې الله جل شانه د ازمکه او اسمان او دا دریابونه او دا چې په دې ازمکه اسمان کې چې دا سدي دا ټول ارس الله تعالی پشپږ ورځو کې په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. وې اسمانونه پیدا کړی دي او وې ازمکه پیدا کړی دي. او د اسمانونو کې بیا د دې یو اسمان ترمن بل اسمان ترمن څومره فاصله چې دا نو دومره فاصله ده د دې ځمکې نواله چې دا څومره موږ ته دا کوم نوم به اسمان ښکاري. نو دا اوه اسمانونو د اوه اسمانونو د پاسه بیا د الله تعالی بیا عرش ته عرش او د عرش ته پاسه بیا کرسی ده. دا ټول د الله تعالی قدرتونه دي. او د ځمکه دا اوه ځمکې الله تعالی په خپل قدرت پیدا کړي. بیا په دې ځمکه کې دننه چې کم نباتات دي، معدنیات دي، دا کویله شوله، داسې دا نور شیزونه، پیټرول، دا هر څه دا د کوم ځای نه راوځي؟ دا د دې ځمکې نه راوځي. دا الله تعالی په خپل قدرت سره په دې ځمکه کې دا پیدا کړي دي. نو الله وی د اسمان او د ځمکه الله وی دا ما بس نه دي پیدا کړي. او دا ټول ارس الله تعالی د څه دپاره پیدا کړي؟ د دې انسان د پیدې دپاره پیدا کړي. الله وی د اسمان ته وګورئ، اسمان ته وګورئ. الله وی بغیر دیواله، بغیر پیلر، بغیر لرګي د اسمان ولاړ دی. تر اوسه پورې په دې اسمان کې کوږوالی رانغی، تر اوسه پورې په دې اسمان کې چېرته سورې ونه شولو. او الله جل شانه قدرتونو ته ګوره، لکونه یربونه لا تعداد کاله وشو چې کله نه الله تعالی د اسمان پیدا کړی دی. چېرته پکې څه دی کوږوالی رانغی، چېرته خرابې پکې رانغی. او زمونږ د دنیا نظام ته وګورئ، د دنیا نظام چې انسان کله یو چت واچي یا یو کوټه جوړه کړي، نو چې ګوري 20 کاله پس، 15 کاله پس، نن سبا خو 10 کاله پس ګوره، نو سیب به یې نیولي هغه به څه دی په دوړېدو شي، خراب به شي. لیکن اسمان ته وګوره، دا ښکلې رنګینه اسمان، دا ښایسته اسمان الله وی دا ما بس نه دی پیدا کړی. الله وی دا وګوره دی کې تر اوسه پورې نه په رنګ کې څه تغیر راغلی، نه په ستوري کې څه بدلون راغلی دی، نه د شپې نه د ورځې. دا ټول قدرتونه د چاري دا د الله تعالی دي. او د ځمکې ته وګورئ، مختلف قسم د ځمکې رنګونه دي. چېرته یو ځای کې د ځمکې رنګ زیړ دی، چېرته خړ دی، چېرته توره، چېرته سور دی. دا ټول قدرتونه د چاري دا د الله تعالی قدرتونه دي. و بیا بسی فویل للذین کفروا من النار. الله وی تباہی او هلاکت ته. الله وی اے مومنانو تباہی او هلاکت ته، بربادی د هغه خلکو دپاره چې څوک د دې ځمکې او اسمانونو ته ګوري او د دې نه عبرت نه اخلي. څه مطلب عبرت نه اخلي؟ هلکه د دې ځمکې ته وګوره، د اسمان ته وګوره، د یو نظام په دې کې چلیږي که نه چلیږي؟ چلیږي که نه.
دا انور راخیږي دا شپه شي دا ورځ شي دا ستوري دا سپوږمۍ د دې نظام چلونکي ذات هغه الله دی هغه څوک الله جل شانه دی او الله تعالی واحد لا شریک دی الله سره څوک شریک نشته بیا ورپسې په دې بل آیات کې ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار دی آیات کې الله تعالی د نیکانو مسلمانانو د مؤمنانو او بل طرف ته د کافرو د فاسقو مثال الله بیانې الله وی مؤمن مسلمان بندا چې کوم نیک عمل کوي او بل طرف ته کافر دی الله وی ویل دا کافر او دا مؤمن مسلمان بندا الله وی دا برابر نه دي الله وی دا نه دي برابر څنګه نه دي برابر دا مؤمن مسلمان بندا درجه لویه ده د کافر درجه نشته کافر کی ایمان نشته الله وی کافر کی ایمان نشته الله وی دا د مسلمان نخکته دی الله وی د کافر که کافر ډیر مالدار شي ډیر مال حال شي ور سره درنګ که ارسنګ شي که مال دولت هډیر شي او بل طرف ته غریب مسلمان دی نو دا الله په نس کم غوړه دی دا مسلمان غوړه دی ولی هغه کې ایمان موجود دی ولی په مسلمان کې د ایمان عظیم دولت هغه سره دی دا د دنیا دولت د دنیا پیسہ دا د دنیا زینت دا سو وخت پوری ختم شي لیکن ایمان داسې شی دی ایمان داسې مضبوط شي چې دا د پزړه کې موجود وي دا به تا چرته رسي دا به د جنت ته رسي دا به د چرته رسي دا به د جنت ته رسي دا به د الله د طرف نه چې تا ته کم مقام ملاویږي دا به د هغې ته رسي نو الله وی یو طرف ته مؤمنان مسلمانان چې نیک اعمال کوي الله وی منځونه کوي روجي نیسي حجونه کوي مثال نور ډېر نیک اعمال کوي او بل طرف ته کافران اے الله تعالی په خپل په دې آیات کې کافرانو ته فساد کوونکي ویلي په مخ د ځمکه چې څومره فساد جوړ دی دا ګوره کفارو جوړ کړی دی کافرانو ته الله په خپل دې آیات کې څه ویلي دي کالمفسدین دا فساد پشانت د څه د فساد کوونکي دا فساد کوونکي دا کافران بیا ورپسې الله تعالی په دې بل آیات کې د قرآن متعلق څه ذکر کوي الله وی کتاب انزلناه الیک مبارک الله وی موږ نازل کړی تا ته ډېر د برکت کتاب بېشکه چې دا قرآن ډېر د برکت کتاب دی د قرآن ویونکي د قرآن زده کوونکي د قرآن ښودونکي د قرآن خدمت کوونکي دا د الله په نسبت باندې څه اعلی خلک دي څوک چې د قرآن خدمت کوي د قرآن زده کړه کوي قرآن ښیي بل ته دا بهترین خلک دي او حضور علیہ السلام حدیث تی فرمائی ویل تاسو کې بهترین آغا څوک دی چې څوک قرآن زده کوي او نورو ته وښیي پوه شئ چې څوک قرآن زده کوي او نورو ته ښیي موږ په دنیا کې صفت د چا کوو د بدماش صفت څوک کوي څوک د خان صفت کوي څوک د وډیره صفت کوي څوک د گورنر صفت کوي څوک د یو لیډر صفت کوي لانکي خدي ډنګري خدي دا خدي لیکن د دوړو جهانو سردار وہی وی تاسو کې هغه کس دی چې کم سړی قرآن زده کړي او نورو ته ښیي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه الله وی داسې د برکت کتاب مې درته نازل کړی ګوره مونځ ته چې کله سړی ودرېږي مونځ ته که نه مونږ چې مونځ ته ودرېږو نو دا مونځ دا د مؤمن معراج دی دا د مؤمن معراج دی دا مونځ دا د الله سره خبرې دي چا سره خبرې دي لکه د الله سره چې ته په خشوع وضو سره په توجه سره مونځ ته ولاړې نو دا ته د چا سره خبرې کوې لکه د الله سره خبرې کوې او چې کله ته قرآن کولو کې قرآن دې کولو کړلو اعوذ بالله دې وویله بسم الله دې وویله د قرآن تلاوت ته شروع کړلو نو دا الله تا سره په خپله خبرې کوي دا تا سره الله خبرې کوي مونځ ته چې مونږ ولاړو نو مؤمن مسلمان بنده د الله سره خبرې کوي قرآن چې دې کولو کړلو نو تا سره څوک خبرې کوي الله د سره خبرې دا قرآن دا هغه قرآن دی دا هغه قرآن دا هغه کتاب دی دا هغه نازل شوی دی کم قرآن چې الله تعالی په اسمانونو کې په خپله د دې تلاوت کړي اے الله تعالی په خپله د دې قرآن تلاوت کړي دی بیا حضرت جبریل علیه السلام ته به ویل حضرت جبریل علیه السلام به راتلو رسول الله مبارک ته به آیات دو آیات رکوع صورت دا به سره دا به پیغمبر علیه السلام ته
نو الله وایي تاسو ته مې یو کتاب نازل کړی د برکت، چې څوک وایي چې زه برکتي شم، چې څوک وایي زما کور دې برکتي شي، څوک وایي زما بچي دې برکتي شي، نو قرآن دا وایي. قرآن چې څوک وایي دا سړی برکتي دی، بچو باندې وایي دا بچی برکتي دی، په کوم ځای کې چې ویلي کېږي هغه ځای برکتي دی. پوه شئ په تاسو چې څوک یې وایي څوک یې بل ته رسوي څوک یې زده کوي، دا ټول د برکت دي. په خبره پوه شئ. ګورئ جي سبق ته وما خلقنا السماء والارض، الله موږ نه دی پیدا کړي د اسمانونو او د ځمکې، وما بینهما هغه څه چې په منځ د دې کې دی باطلا بې پیدې، لیکن الله وایي دا ټول ما د پیدې دپاره پیدا کړي دی. ذلک ظن الذین کفروا، دا خیال دی د هغه چا چې منکر دی. فویل للذین کفروا من النار، نو هلاکت دی د هغه کسانو دپاره چې کافران دي په وجه د اور د دوزخ. ام نجعل الذین آمنوا، آیا ګرځو به موږ هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک کارونه کوي، کالمفسدین فی الارض، په شانتې د فساد کوونکو په ځمکه کې. ام نجعل المتقین کالفجار، او یا ګرځو به موږ پرهیزګاران په شان د بدکارانو. کتاب انزلناه، دا کتاب دی چې موږ نازل کړی دی الیک تا ته، مبارکون چې ډېر د برکت دی. لیدبروا آیاته، دې دپاره چې خلک د دې په آیاتونو کې غور وکړي. ولیتذکر اولو الالباب، او دې دپاره چې نصیحت حاصل کړي د عقل والا خلک. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله مونږ چې کوم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. خدای پاک مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. یا الله د خپل رضا سبب یې وګرځوي. یا الله دا کوم ملګري مشران کشران چې ناست دي، چا څه مشکلات دي خدای مشکلات یې ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي. ټول په جمع سر دعا کې. بهر داسې سیلابونه دي، حالات ګډوډ دي، دعا کې یا الله دا حالات سازگار کړي. خدای پاک دا کم سیلابونه چې دي، دا کم طوفانونه دي، خدای بهر علاقو کې دي، خدایا دا په خپل فضل سره ختم کړي. خدای پاک یا الله که زمونږ د خلکو د ګناهونو وجې یا الله ګناهونه معاف کړي. خدای مونږ سره د خپل رحمت معامله وکړي. یا الله مونږ سره د خپل فضل معامله وکړي. خدای پاک ته یا الله مونږ په خپل قهر سره مو وجنې، خدای ته مونږ په خپل غضب سره مو وجنې. خدای پاک یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم.